السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عزتمند مسلمانانو، تاسو به خیر الله دې ټول پریشانونه د ټولو مصایبونه د ټولو ناڅاپي حوادثونه الله دې موږ او تاسو ټول محفوظ ساتي او الله دې تمام شرعي ضرورتونه زموږ پوره کړي. عزتمند مسلمانانو، زه خصوصي د نننۍ وظیفه چې کوم تاسو ته مخاطب یم، نو دا وظیفه خصوصي د سټوډنټانو د پاره ده، یعنی هغه ماشوم، هغه ماشومه، هغه نوجوان چې هغوی تعلیم مدرسه هغې کې لګي او امتحان ورځې راشي او بیا د امتحان په ورځو کې هغوی دا محنتي دا مشقتي چې زمونږ ښې نمبرې رالی او موږ په ښه پوزیشن کې راشو او موږ په اوچته کامیابۍ سره هغه نمبرات حاصل کو، نو د هغوی دپاره د داسې نوجوانانو دپاره د داسې ماشومانو دپاره هغوی ته دا یو وظیفه ښیمه چې کله هم دوی دا وظیفه کوي نو الله پاک به د دوی دا نمبرې د دوی د امتحان کامیابي الله به دوی ته نصیب کوي. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي. دنیا او آخرت په ټولو امتحاناتو کې د الله موږ او تاسو کامیاب کړي. هغه وظیفه د سوره انفال آیات دی. کله چې د پرچو ټیم راشي او د پیپر لذي پرچې لذي، نو د حال ته چې کله ننوځي د امتحان حال ته، نو د هغې نه به وپیرې مخکې دا آیات ووایي، وپیرې د امتحان د حال ته د ننوتو نه مخکې فإن حسبک الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. إن شاء الله العزيز الله بدتا فتح او نصرت نمبرې به ښې ورته الله ورکوي. الله دې ټول ماشومان، نوجوانان او نارینه زنانه الله دې کامیاب کړي او سره د علومو په امتحانونو کې دی الله دنیا او آخرت کې د خیر ذریعه دی الله دا امتحانات زمونږ او د دوی ټولو دپاره دې وګرځوي. امین کې والسلام.